فایزه او ډاکټر سنا تاسو چې ناس ته وایي چې د لپاره چې کوم سرجري انسټرومنټ دي هغه زر ته زر راوړی دی حالات بګړو کېږي چې اپریشن سټارټ وکړو ښه تاسو راځئ زما سره تاسو دلته ودرېږئ ډاکټر سنا تاسو دوی سره خیال کوئ زه راځم دا پیشنټ تاسو سره جی جی ستاسو دا پیشنټ په زړه کې سوری دی نو آی ایم سوري بټ لیکن موږ به د هغوی زر اپریشن کوو نو موږ ته د پیمنټ ضرورت دی څومره پیمنټ دی او په موجوده وخت کې په دې باندې 12 لکه روپۍ راځي خو که تاسو ایډوانس کې د 5 لک روپو بندوبست ونه کړو نو کېدای شي ستاسو پیشنټ ایکسپایر ایکسپایر نوم مه اخلئ جي انشاءالله زه چې سم کولی شم به کوم او تاسو خپله کاروئ جاري وساتئ زه پیشنټ له ورتلی شم I can understand your pain but this operation is very urgently needed for this patient تاسو هیڅ غم مه کوئ تاسو دا اپریشن کاروئ شروع کې مریض له ورتلی شم بالکل تاسو خپل پیشنټ سره ملاوېدی شئ خو تاسو سره ټایم ډېر زیات کم دی نو ارجنټ د پیمنټ بندوبست وکړئ اوکې تاسو غم مه کوئ بچې ستا مامون ډېر زیات غریب دی بې وسه دی خو ستا هرې خوشحالۍ کې شامل دی او زه به تا غمونو له ور نه کړم خو زه به نن ستا دپاره د هغې خلکو په خپو باندې لوغړېږم خو ستا ژوند به بچ کوم بګیږه ته ما د مور او پلار نه زیاته مینه راکړې نه بچې ته خو زما جانې جان زما دنیا خو صرف په تا باندې آباده ده د خولې نه داسې لفظ آینده چرې مو نه باسې مامو ما ته پته ده زما په زړه کې سوری دی زه نه پاتې کېږم زما دپاره په ځان قرضونه مه رااړوه نه بچې ته د خپل مامو جانې جان او ستا مامو نه دی دومره بې خیرته نه دی ستا دپاره هر څه کولی شي د خپل بدن هره پرزه دله خرڅولی شم بچې انشاءالله ته به سم نه کېږې ته به خپل مامو په واده کې ډانسونه کوې ستا به یو خپله زندګي وي مامو ته د خپل زړه نه نشي جدا کولی सुनते हैं अपनी धड़कन तेरे तड़पने में फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में रोग मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले ना राहतें मिले अब हमको दिल के दहकने में کمینه انساني تا څنګه بیا په دې درشل باندې خپه کېښودم ستا د وجې ما خپل خوږ ورور تورو خاورو ته وسپارو بې غیرت انسانه تا سره زما د بحث لا هېڅ ټیم نشته زه خپل سرجي سره صرف یو ملاقات کوم دې ټیم کې زما تا سره د بحث هېڅ کار نشته بیا دې څه کندې کنلي دي او د سرجي خو سوچ هم مه کوه سرجي ستا په شان کم زر په سره میلاویږي دا خو زما سر ته دعا کوه زما وینې ته خو زما د ډس شکار السلام علیکم اوسې خوریا ما درته وی کنه د عوامو مثال چې دی دا د اسپې دی واګې پکې واچوه او ځغلوې مړه ته سپیکر مه کوه چې زه جم دیم چې هېڅ غم ونه کې مړه دا وړې خبرې دي
یلک توشه دا بار شو سوکې دلته راوړه نه مړه نه ویم چې دونه فکرونه کې سکوریا چې زه جم دی ما نو هیڅ غم مه کوه او ته بېغم اوسه صاحب میدان یې راوله چپ شاته راځه ما پسې ستا دومره اوقات نه وعلیکم سلام ته ما ته ووایه چې ته په کومو سترګو ته دلته رالې دا خو ما دې ویلو که نه چې ستا دا حویلې ټولې دروازې په ما بند نو بیا دا ته ووایه چې څه شوې د شرم هغه اوښکې ستا په سترګو کې ختمې شوې چې ته دلته بیا رالې او یو خبره مې واوره ستا مثال د ګنده نادې ته چې دیدې خو ته ډېر یم په پاکو اوبو مینځې ځان که نه خو ته به بیا ماقه ګنده زه غدار نه یم دوکه‌باز نه یم زه نن یو داسې بېوسۍ راوستی یم چې زه تاسو ته بیانولی نه شم زه د یو داسې یتیم دپاره چې په زړه کې سوری دی هغه د مرګ په کشمکش کې پروت دی صرف 5 लाख روپۍ تاسو ما سره امداد وکړئ آینده نسلونو پورې به زه ستاسو احسانمند یم خو نن د هغې ماشوم جون بچ کېږي صرف ستاسو په وجه باندې نصر جی دا غدار دی دوکه‌باز دی منافق دی دا د نستوڼي هغه مار دی چې کله م غواړي موږ له دوکه راکولی شي نن زه دا نه پرېږدم بس بس څه بس ما ته پته رسه چې د دې لږ د لاسه زما ده کورونو راځي کې تباو برباد شي ته د لاسه زه ذلیله شوم وځه سرجي زه به نن تاسو ته په دې خپو باندې ولغړېږم پلیز د هغې ماشوم ژوند بچ کړې ما کې نن دوکه فریب سم نشته سرجي ما تاسو سره چرته م غداري نه ده کړې سرجي نن په ما د احسان وکړې بس زلمه دلته کښېنه صدامه ورشه په پیسې روغه اوس تاسو دا احسان چرم کړی هېڅ خبره نه همدا ولې زلمیا او زه دعا کوم چې ستا د ماشوم د اپریشن کامیاب شي ډېره مننه سرجي بس ټایم کم دی دا پیسې زه وررسوم زه ځان رسوم سرجي دا ډېر غدار دی دوکه‌باز و تاسو له په ده باندې بروسه نه وه پکار یوسفه نن چې ما د ده په سترګو کې کوم درد ولیده نو هغه تا ته نه ښکاري دا حقیقت و بس دا خبره ته پرېږدوه دومره ډېر دی لکه د مکارې ښځې ته په کومو سترګو بیا زموږ په دغه چوکټ باندې قدم کېښودو او ماشوم یې اپریشن کوم 5 लाख روپۍ دې ویوړې صاحب دې دوکه کوم د صاحب په سترګو کې ما په لومبي ځل د یو دوکه‌باز د وجې اوښکې ولیدې او ته څه وې چې ستا په سترګو کې درد دی درد پرته څه نه نو خیر زه ما سره اوس ستا د دې کمینه فن دپاره ټایم نشته خو ته خپله زندګي غواړې او په حلال رزق باندې غواړې نو اوس هم در سره ټایم شته
چې زما په لاره کې باینده د رکاوټ کوشش مه کوه. اوې ستا رور ستا د بېوقوفتیا په وجه مړ شوی دی. هغه الزامونه په ما باندې مه لګوه. اوس ما سره ټایم نشته یوسفه. زما یو خبره یاد ساته چې زه د یو بېوسه یتیم دپاره دا خپل هر څه قربان کولی شم. نو ته پکې کم چیزې دا سره ټایم نشته، خو خپل ورور پسې تا بر اوچتولو دپاره ما سره ډېر ټایم دی. ته داسې کار وکړه ګلنرې د خپل ورور دې په خپله باندې تپوس وکړه. تپوس له زه نن راغلی یم. ستا شان خلکو د دې دنیا نه اوچتولو علاج ما سره ډېر ښه شته. د دې پیشنټ سرپرست ډېر زیات لیټ شو. धड़कन तेरे तड़पने में फर्क नहीं अब मेरे धड़कने में. रोग मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले. داسې کیسه په ده هغه ته ماشوم په هسپتال کې مرګیال پروت دی او تا د هغه د مخ او د خولې نه وینې بهیولې. داسې کې تا زما ضرور قاتل دی. غریبه ضرور قاتل. یو دشمن هم چې د چا په ځای باندې ورشي که نه نو هغه له د ښې لاس ورکوي. د بدو نه دې پرېږده چې ماشوم له ځان ورسوي. زما ستا حساب کتاب ډېر پاتې دی. انشاءالله بیا به ګورو د دې بدل به نه اخلم. اوس ما ته اوس صرف ایمرجنسي ده. ډېره مننه عارفه ستا. لاړه تا څنګه ستا نه ژوندی لاړو؟ دا په حق و. پرېږده چې ځي. دا یو انساني زندګي بچ کړي. تاسو پیسې 5000 روپۍ تاسو ځان سره برابر کړئ. څنګه زما پیشنټ څنګه شو؟ تاسو ډېر زیات لیټ شوی. تاسو پیشنټ هیو نو مور. آی ایم سو سوري. داسې نشي کېدی. تا خو ما سره ډېرې غټې وعدې کړي دي. ډاکټر صاحب وایي چې دا دروغ دي. ډاکټر صاحب زه خو ستا صرف د یوې خندا په تمه. صرف یو ځل صرف وخانده. یو ځل صرف هغه مسکا ماته وکړه چې په کوم باندې زه جنګلی وم. هغه خندا زه په تلاش کې یم. ماشاءالله unbelievable. دا خو یو معجزه وشوه. راشئ بچې شاته ټول. ماشاءالله. دې ورته اکسیجن پایپ ولګوه. ډاکټر سنان
د یو انسان زندگی بچ کول دا شو شوه چې تا د ټول انسانیت زندگی بچ کړه د یتیم په سر لاس راکاږه د چا چې څوک وي د هغه الله وي